السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو ملګرو سلام درته کوم. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ به یاست. نو نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ په موبایل کې یو ښکلی نوم جوړ کړو په ښکلي ډیزاین سره. نو تر ویډیو شروع کېدو نه مخکې خو به زه تاسو ته دا وایم چې که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ډېرو ملګرو ته دغه سبسکرایب نه معلومیږي. سبسکرایب بټن دا نه ده، دغه دا سور د سبسکرایب بټن چې مو ووایي بیا په څنګ کې د ګنټۍ نښان ورسره راځي، هغه هم ورسره کلیک کړئ. لکه دا پورته په ویډیو کې چې مو وایي ورته ګوره دا رقم په دې بټن چې کلیک وکړئ بیا به د ګنټۍ په نښان هم ورسره کلیک کړئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسې پورې در ورسېږي. نو راځه ویډیو شروع کوو. دغه اپلیکیشن نه ده، دا پوتوجي په نامه ده، دا په پلی سټور کې نشته. انشاءالله دا به بیا زه د دې لینک په ډسکرپشن کې درکړم او یا بیا تاسو ته بیا په واتساپ کې ولېږم که چا غوښته دا اپلیکیشن. نو دا مو خلاصوو. په دې اپلیکیشن کې دلته په دې سر کې دا نوی تصویر چې لیکلی دی په دې مو کلیک کوو. بیا دلته راځو ګوره په دې جې دلته کلیک کوو. دلته خپل نوم ورته لیکو، مثلا زه ورته لیکم اوس دلته مو لیکو برکت الله محمدي. دا موږ ته په واتساپ کې یو ملګري رالیږلی چې موږ ته دا نوم ډیزاین که اوس دا نوم موږ ورته جوړوو. داسې مو کله دا رقم خلاص کړو. دا رقم اوس دلته دې ځای ته راځو. ګوره دا لیکل چې پونټس لیکلی په دې کلیک کوو. دلته ګوره دا په څنګ باندې د سیدی ځئ دلته خپل پونټونه درته راوړي. دا خط چینج کېږي، مثال بدلېږي، غټ و کم ښایسته دا رقم کېږي. اوس ویډیو غټېږي، موږ یې زر کوو تاسو مصرف نه واړي. بیا راځو دلته د اندازه متن چې لیکلی ده په دې چې کلیک کوو. دا داسې لږ غټوو دا خط. نو داسې مو کله غټ کړو بیا دلته په دې چې کلیک کوو. دا شکلک چې لیکلی ده په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا دلته موږ ته دا ګوره په دا استیکر کې چې لیکلی دی استیکر چې لیکلی دی په دې کلیک کوو. دلته دا په څنګ چې دی ځو مثلا دورې په دې هسې کله زه دلته موږ خپله شیان ډاونلوډ کړي دي هلته بیا هغه طریقه زه درښیم. دا ګلان شیان دلته دا ډاونلوډ شوي دي، دا نښان دا د زړه نښانې دي، مثلا دا ګلان دي، دا قابونه دي، دا قاب یو موږ رااخلو دلته بس په دې هسې کلیک وکړئ دی خپله ور ولاړ شي. بیا دا څنګه لوی و بیا په دې ځای کلیک کوو په دا مقدار باندې. داسې مو کله کلیک وکړو ګوره دا اوس خپله داسې غټ شو. داسې کله غټ شو بیا دا دلته پرېږدو. دلته دا دلته دی پرېږدو. بیا دا کلپوو. دلته په دې کلپ طالب نښان کلیک کوو. بیا راځو دلته بېرته دغه ځای ته دلته یو ګل رااخلو. دلته دا سر ګل رااخلو. دا بیا دا مقدار باندې کلیک کوو. دا دلته خپله غټېږي، دا مقدار خالي کلیک وکړئ. دا اوس دا ډبل کوو. دلته په دې ځای کلیک کوو. دا اوس ډبل شو ښه. اوس یې موږ پورته څنګه ور واړوو بیا موږ دورې ځو دلته نه دلته په دې ځای کلیک کوو. په دې چې کلیک وکړو بیا دلته په دې ځای کلیک کوو. دا په خپله اوړي ورته ګوره دا واوښت. اوس خو نو ستاسو ټایم ضایع کېږي. نو اوس بس دا په دغه رقم موږ جوړوو. دلته چې جوړوئ بیا به په دې ځای کلیک وکړو. په دې چې مو کله کلیک وکړو بیا په دې چې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک وکړو بیا دلته دا په حمید امرا اوړي دا بیا په دې چې کلیک پسې کوو. بیا لږ انتظار کوو. دلته یو
ګوره دلته هر رقم نمانځي مثال په هر رقم ډیزاین کې جوړوي دا ټول ډیزاینونه دي خو اوس یې موږ په دې ډیزاین کې جوړوو مثلا په دې ډیزاین کې داسې مونږ کله کلیک کوو بیا دلته یو ایډ پې راځي دا یو 100 ثانیې ته ګوره دا ایډ شروع ده چې دا کله پوره سو بیا مثال هلته د نوم ځای رااړئ دلته ګوره دا ثانیې روانې دي دا داسې کله 100 پوره سوې ګوره بس دا پرس بیا به تاسو په دې ځای کلیک وکړئ دا کونج کې نه ده دا په هر ایډ کې دا راځي دا په دې ځای کلیک کوو دې سم کله کلیک وکړو بیا تاسو ته دا رقم ځای راغلی دلته ګوره دلته یې لیکلي دی کانال موکاپ بیا په دې ځای کلیک کوو دلته به تاسو نوم ورته ولیکئ مثلا زه خالد ورته لیکم سلام داسې بیا هلته خالد زموږ په یاد وي بیا په دې تایید کلیک پسې کوم په دې داسې م کلیک وکړو بیا لږ انتظار ورته کوو بیا موږ ته دا ځای رااړوي بیا په دې ځای کلیک پسې کوو داسې م کلیک وکړو بیا دلته ورته ګوره دلته لږ انتظار ورته کوو موږ زه ویډیو بندوم چې هغه کله نوم ګورئ ملګرو دا د نوم راغی ورسې ما سلام نوم ورکړی و هغه نوم دا دلته راغی تاسې به په دې ځای کلیک وکړئ داسې م کله کلیک وکړو لږ انتظار ورته کوو ګوره دا نوم خلاص ګوره څومره په خوند جوړ سو برکت الله محمدي دا رقم به تاسو ته دا نوم بیا چې موږ اوس ورې هغه ته لیږو ورې ګالري ته عکسو ځای ته په دې ځای کلیک وکړو دلته ګوره دا لیکلي ګالري دې ځای به کلیک پسې وکړو بس دا نوم اوس پرې ولاړی دا به ټلګرام هم تاسې فالوئ دا له ټلګرام سره کار لري نو ملګرو اوس راځو موږ هغه نوم ګورو چې څنګه ډیزاین سوی ګوره دا خو ما مخکینی هغه کړی دی ډیزاین کړی ګوره دا نوم دا رقم برکت الله محمدي دا رقم دا نومان دی دا دی دا رقم دغه هم په دغه ما چې ډیزاینونه درښوم ما دلته ډېر ډیزاینونه کې دغه هم په دغه کې دا رقم دی دا ټول دا رقم تاسې جوړولی شئ خپله بیا انشاءالله نورې طریقې درته کې معلومیږي بیا له موږ سره هم رابطه کولی شئ انشاءالله موږ معلومات درکوو او دا یو ځای من نه درته وښود دا کوم کابونه شیان چې دي داسې پیدا کوئ دا به تاسې چیرې پیدا کوئ دا به تاسو په دې ځای کلیک کوئ اول تر هغه نه مخکې داسې م کلیک وکړو دلته ګوره تاسې ټول قابونه هر شی رااړوي عکسونه یې هر شی که دا ګلان یي مثلا دلته دا موبایل نقشې دي دا به په دې ډاونلوډ خالي کلیک وکړئ دا خپل ډاونلوډ روان شي بس دغه سر ته ورسېده بیا هغه شیان ډاونلوډ شي هغه بیا کوم ځای کې چې ما کابونه راواخیستل حالته چې مې دا ګلان دي دغه رقم دغه ځای ډاونلوډ ووهئ مالا د وکړي چې تاسې ویډیو خوښه سوې وي انشاءالله زه به د دې ویډیو د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې واچوم او که بیا په ډسکرپشن کې نه وي بیا به زه په واټساپ کې ماته میسج وکړئ بیا به زه په واټساپ کې در ولېږم نو او بله دا خبره دې تاسې په یاد وي چې دا په تجهیز دا په پلی سټور کې نشته دا یو شخصي اپلیکیشن ده